مونځ د کافر او د مسلمان په منځ کې دیوال دی. که چېرته یو مسلمان مونځ نه کوي نو سخت ګناهګار دی او کو الله مکه انکاري شو نو بیا کافر ګرځي. علما کرام او نیکان صالحین خلک خدای او رسول ته نږدې په یو حال کې هم مونځ نه پرېږدي. تاسو ته یاد ده د مفتی سردار علي حقاني ور په توجه صاحب ورځ نیمه مخکې په ثوابۍ کې په چاکو والی شوی دی، خو بیا هم د الله رب کریم حکم نه پرېږدي او مونځ په دې حالات کې هم کوي، ځکه چې مونځ په یو وخت کې هم نه ماپ کیږي. که مسافر یې، که په کور یا بهر، موږ له هم په روغ صحت کې د مونځ کولو اهتمام پکار دی، ولې چې د کافر او مسلمان په منځ کې هم دغه یو فرق وي. د کلمې نه بعد د مونځ لوی مقام دی. دستور ټي وي، خیبر پښتونخوا، نوښار.